سلامونه او نیکې هیله مې ومنه. و بیټرۍ چې 1500 کاله دوام کوي. ساینس پوهانو دا ممکنه کړې ده. تصور وکړئ چې یو بیټرۍ هیڅکله هم مړه نه شي، یو برېښنایي سرچینه چې زرګونه کاله پرته له ریچارج څخه کار کوي. د برسټل پوهنتون او د بریتانیا د اټومي انرژۍ ادارې جهین ساینس پوهانو د څېړنو له امله دا راتلونکی مفهوم اوس یو واقعیت دی. ډایمونډ بیټرۍ چې د اټومي ضایعاتو څخه برېښنا تولیدوي. دا انقلابي بیټرۍ د کاربن 1 ریډیو ایزوټوپ کاروي چې د اټومي ضایعاتو څخه ترلاسه کیږي ترڅو د 1500 کلونو لپاره برېښنا تولید کړي. د خطرناکو اټومي ضایعاتو پر ځای پوهانو دا یو پاک او اوږدمهاله انرژۍ سرچینه جوړه کړې ده. دا څنګه کار کوي؟ د نورو بیټریو په څیر چې کیمیاوي تعاملات کاروي، د اټومي ډایمونډ بیټرۍ د ریډیو اکټیو تخریب څخه کار اخلي. کاربن 1 بیټا وړانګې خپروي کومې چې د ډایمونډ پوښ سره تعامل کوي ترڅو برېښنا تولید کړي. ډایمونډ هم د سیمي کنډکټر او هم د وړانګو د محافظ په توګه کار کوي چې دا د ورځني کار لپاره خوندي کوي. ځکه چې ریډیو اکټیو تخریب دوام لري، بیټرۍ هیڅکله ریچارج ته اړتیا نه لري او زرګونه کاله کار کولی شي. ولې دا ټول بدلوي؟ چاپیریال دوستانه انرژي دا خطرناک اټومي ضایعات پایدار انرژۍ سرچینې ته بدلوي چې ریډیو اکټیو ککړتیا کمه کوي. بې ساري اوږد عمر د لیتیم ایون بیټریو په پرتله چې په څو کلونو کې ضعیفې شي، دا بیټرۍ زرګونه کاله دوام کوي. بې ساتنې ته اړتیا نه لري. د هغو وسایلو لپاره ښه ده چې بیټرۍ بدلول یا ریچارج کول پکې ستونزمن دي. چیرته کارول کیدای شي؟ طبي وسایل، پیسمیکرونه، اوریدونکي وسایل او بایوسنسرونه کولی شي تل پورې د بیټرۍ د بدلولو پرته کار وکړي. فضایي ماموریتونه، د سیارو څېړونکو، مصنوعي سیارو او ژورې فضا ماموریتونو لپاره د نورو اټومي سرچینو په پرتله خوندي او سپک بدیل. پوزي او لرې پرتو ټیکنالوژي، ډرونونه او بلند سینسرونه او قطبي سټیشنونه چې ریچارج کول پکې ستونزمن دي. ورځني ګټونه، هغه فونونه، لیپټاپونه او سمارټ واچونه چې هیڅکله ریچارج ته اړتیا نه لري. آیا دا خوندي ده؟ هو. ډایمونډ پوښ وړانګې بندوي چې کارونکي ته هیڅ ډول زیان نه رسوي. د انفجار یا د بیټرۍ د تیلو کومه اندېښنه نه لري، یوازې پاکه او دوامداره برېښنا. ننګونې: که څه هم دا ټیکنالوژي ژرنده ده، خو د تولید د کچې لوړول او د لګښت کمول لا هم ستونزمن دي. د اټومي موادو له امله به د مقرراتو تصویب هم ضروري وي. خو د څېړنو او پانګونې سره دا بیټرۍ کولی شي د انرژۍ ذخیره کول تل پورې بدل کړي. د انرژۍ راتلونکی: یو بیټرۍ چې زرګونه کاله دوام کوي، چې د بیا کارولو شوي اټومي ضایعاتو څخه کار اخلي او 0 اخراج لري. دا خیالي نه ده، دا واقعیت دی. رښتینې پوښتنه دا ده، څومره ژر به موږ دا په خپلو وسایلو کې وګورو؟ آیا تاسو به خپل فون ته د یوې اټومي بیټرۍ کارول ومنئ که چیرې دا په دې معنا وي چې هیڅکله ریچارج ته اړتیا نه لري؟ په تبصرو کې مو خپل نظر شریک کړئ. د لیدو لپاره مننه.